سلامونه دوستانو، مخکې له دې چې د ورونو د خوبونو تعبیر ته راشم، یوه یادونه باید وکړم چې هر خوب چې دی ستاسو د ژوند او حالاتو پورې تړلی وي. ډېری دوستان پوښتنه کوي چې ما په خوب کې پلانکی څیز ولید، دا څه معنا او پلانکی شی مې ولید یا مرګ مې ولید، اوبه مې ولیدې، څه معنا لري؟ زه تاسو ته عمومي تعبیر ښایم، لکه په خوب کې د اوبو لیدل یا د سپي لیدل یا د مار لیدل. دغه عمومي معنا تاسو زده کړئ، نور تاسو خپل خوب د خپل ژوند د حالت سره پرتله کوئ، نو تاسو به خپل تعبیر باندې پوهیږئ. ځکه دا د خوبونو علم دا یو ډېر ژور علم دی، یو ډېر پراخه علم دی. دا داسې په دوه ټکو کې نه معنا کېږي او داسې په دوه جملو کې د دې معنا او مفهوم نه راوځي. تاسو خپل خوب د خپل د ژوند د حالاتو سره تشبیه کوئ او پرتله کوئ، نو بیا به تاسو د خوب په معنا پوهیږئ. هر هغه خوب چې تاسو خوشحالوي او د زړه د خوښۍ سبب ګرځي، نو عموما دا ټول نیک او خوشبخته خوبونه دي. او کوم خوبونه چې تاسو خفه کوي یا د ویرې او خفګان خوبونه وي، نو تاسو ته خبرداری دی چې خپل ځان اصلاح کړئ او د بدیو څخه ځان وژغورئ او په نیکیو باندې عمل وکړئ. نو دا نه ده چې خوب څه رقم تاسو وینئ یقیني به داسې کېږي. بعضې خوبونه یو رقم ته وي، خو تاسو ته د نیکو عملونو د کولو خبرداری وي یا د بدیو څخه د منع کولو یو خبرداری یا یو پیغام وي. نو اوس راځو د دوستانو د خوبونو تعبیر ته. د سمندر خوب: زه، خور او ښایي میرمن هم راسره وي. غټ او پراخ سمندر اکثره د لوی ژوند، دنیا، قدرت، علم یا لوی فرصتونو نښه ګڼل کېږي. که اوبه ارامې وي، د خیر، رزق او ارامۍ اشاره کېدای شي. که له سمندر څخه ویره نه وه، نو د ژوند په چارو کې د پراختیا او پرمختګ نښه کېدای شي. د خور او میرمن موجودیت ښایي د کورنۍ له چارو، ګډو مسؤلیتونو یا کورني خیر سره تړاو ولري. که څپې سختې او طوفاني وي، نو دا د ازموینو او ستونزو اشاره هم کېدای شي. په پاکو اوبو کې لامبل: دا عموما ښه تعبیر لري. د ګناهونو څخه د پاکېدو، توبې او اصلاح نښه کېدای شي. د ستونزو څخه د وتلو او راحت موندلو اشاره هم ګڼل کېږي. که لامبل اسانه وو، نو د هدفونو په ترلاسه کولو کې د بریالیتوب معنا هم ورکوي. اختر او جومات لیدل او تل هماغه جومات ډېر لیدل، دا هم په عموم کې ښه خوب بلل کېږي. اختر د خوښۍ، د غم له ختمېدو او د ښه خبر نښه کېدای شي. جومات د دیندارۍ، نیکو خلکو ملګرتیا او د یووالي اشاره کوي. که یو ځانګړی جومات یا مسجد بیا ویني، نو کېدای شي د هغه ځای سره معنوي تړاو ولري یا د عبادت او دین ته د زیاتې پاملرنې یوه یادونه وي.